د غوا شیدې کولی شي ډېرې خطرناکې بکتریاوې له ځانه سره ولري. د غذایي موادو د میکروبولو او امراضو وسیله هم ګڼل کېږي. دا د خامو شیدو بکتریاوې ډېرې مضرې وي چې د نورو ډېرو مرضونو سبب کېدای شي. د غوا د خامو شیدو نه ګولیان یاري سندروم په نامه مرض چې په دا مرض کې د وجود معافیتي حجرات په عصبي سیستم تاثیر کوي چې د نتیجې څخه یې د لاسونو او پښو ضعف او داسې برق په شان احساس پیدا کېږي چې له څه مودې نه پس حتی د ټول وجود د فلج سبب ګرځېدای شي. په 19مه پېړۍ کې د غوا شیدې خلکو خام څښلې، خو د وخت په تېرېدو سره د بکتریا شتون پکې ثابت شو. هماغه و چې د غوا تبرکلوز په امریکا او اروپا کې تقریباً 65,000 کسان د 25 کلونو په اوږدو کې مړ کړل. کله چې شیدې وویشول شي نو بکتریا او یا نور میکروبونه پکې وژل کېږي او شیدې اوږد وخت لپاره تازه وي. ځینې څېړنې وایي چې د غوا خامې شیدې ګټه لري او د مور د شیدو د ګټو سره یې مقایسه کولی شو. اگر چې د ایشېدلو شیدو په تناسب امینو اسید او ویټامین زیات وي، خو د بکتریا خطر یې هم هماغومره زیات وي. زموږ په وطن کې اکثراً عام خلک د شیدو څخه سرایت شوي میکروب ته د غوا مرض وایي. د شیدو ایشول او د نظافت مراعاتول په غذایي موادو کې خورا مهم دی. ځینې وخت داسې میکروبونه سرایت کوي چې په لوړ حرارت هم له منځه نه ځي.